سلامونه یو ځل بیا هم د لوبو خپرونې ته هرکلی کوم. د فوټبال په نړۍ کې د ناندریزي طرحې په اړه ریپورټ هم درته لرو، خو پیل کې کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د 5 ورځنیو سیالیو لپاره پرون آیرلنډ ته رسېدلې او تمه کېږي چې لومړی 2 لوبې به یې په بریډي کرکټ ګراوند کې وشي، له هغه وروسته به یې 3 لوبې بلفاست کې وي. دوی شاوخوا 10 ورځې د انګلند په برمنګم کې په تمرینونو بوخت وو. دا لوبې د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې په ګټلو به یې له یوې خوا د 2024 نړیوال جام ته تګ یقیني شي او له بلې خوا به یې چمتوالی هم ورته کړی وي. آیرلنډ هم د همدې لوبو په ګټلو نړیوال جام ته نږدې کیږي. د ما په فکر د افغانستان لپاره د دې لوبلړۍ اهمیت د پایلو څخه زیات په دې کې دی چې موږ نړیوال جام لپاره څنګه چمتوالی پیلوو، د لوبډلې هغه کمبینیشن څنګه جوړوو، په خصوصا د افغانستان په بیټینګ کې، په میډل آرډر کې، په فینیشنګ کې ستونزې شته چې موږ د دغو رولونو لپاره نوي لوبغاړو ته څومره چانسونه ورکوو، هغه نوي لوبغاړي راتلونکي نړیوال جام ته موږ څنګه آماده کوو. د رحمت شاه لپاره به اصلي ازموینه هغه وي کومې خبرې چې د په خپلې وروستۍ مرکې کې کړې دي چې دی د 2024 نړیوال جام لپاره هغه چمتوالی څنګه پیلوي، لوبډله څنګه جوړوي، هغه کمبینیشن یې څنګه رابروي. دا هغه خبرې دي چې د په وروستۍ مرکه کې خپله کړې دي. تر ډیره پورې به زه ګورم چې دی دغه خبرې څومره عملي کوي. د آیرلنډ لوبډلې په خپل کوربتوب یوه نیمه میاشت مخکې له هنده د شلوريزو لوبو لړۍ وګټله او ښکاري چې دا لوبې به افغان لوبډلې ته هم اسانه نه وي. د آیرلنډ ویشتنځایونه له تیزو توپ ویشتونکو سره مرسته کوي او په تیره هغه توپ وهونکي پکې له سرخوږي سره مخ وي چې تخنیکي کمزورۍ لري. له ښاغلي جلال مې وپوښتل چې افغان لوبغاړي به هم پکې له ستونزو سره مخ وي. د آیرلنډ کنډیشن او پیچونه بالکل مختلفه دي. په دغسې کنډیشن کې د توپ وهونکو لپاره ستونزې وي، د بالرانو د تیزو بالرانو یا تیزو توپ اچوونکو سره ډیره مرسته کوي. په دغسې کنډیشن کې خصوصا هغه بیټران چې هغه ټکنیکلی یو څه کمزوري وي دغو لپاره ستونزې ډیرې وي. خو کوم توپ وهونکي چې تر ډیره پورې تکیه په تخنیک باندې کوي یا ټکنیکلی ډیر ښه وي دغوی لپاره ډیرې ستونزې نه وي. د تیزو توپ اچوونکو لپاره مرسته پکې ډیره وي. او د افغانستان د وروستیو لوبلړیو ته که راځو تر ډیره پورې افغانستان خپلې وروستۍ لوبلړۍ په اسیایي کنډیشن کې کړې دي. دغه یو چیلنج کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان توپ وهونکي که وګورو، یعنې ډیری توپ وهونکي تر اوسه پورې په آیرلنډ کې 500 وریزه لوبې نه دي کړې. 60 وریز فارمټ کې لوبېدلي دي، خو 60 وریز فارمټ او 500 وریز فارمټ بیخي مختلفه ده. زه فکر کوم په دغه فارمټ کې به که څه هم کنډیشن د آیرلنډ په ګټه دی، آیرلنډ کوربه هیواد دی، خو د افغانستان لوبډلې ته په کتو باندې زه فکر کوم چې افغانستان به وتوانیږي چې په دغه لوبلړۍ کې آیرلنډ ته په اسانۍ سره ماته ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دې سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د توپ وهنې او ورو توپ ویشتنې په برخه کې ممکن ډیر بدلونونه تر سترګو نه شي، خو چټکه توپ ویشتنه چې اوږده موده کېږي د افغان لوبډلې ستونزه یادېږي، یو ځل بیا هم ګوته ورته نیول کېږي. کرکټ بورډ له اوږده ځنډه وروسته یمین احمدزی هم لوبډلې ته ورزیات کړی دی. خو په ټوله کې به 11 کسیزه لوبډله څنګه وي؟ شاید د بیټینګ په برخه کې موږ ډیر تغیرات ونه وینو، خو د بالینګ په برخه کې به تغیرات وي، ځکه په دغه 15 کسیزه یا 14 کسیزه لوبډله چې اعلان شوې ده په دغه کې موږ د بالینګ په برخه کې نوي نومونه ګورو، نو شاید هغوی ته چانس ورکول شي. خو پیل به رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران کوي. په دریم پوزیشن باندې زه فکر کوم رحمت شاه به خپل پوزیشن ته یو ځل بیا راتګ کول غواړي. په وروستیو 2 کلونو کې که وګورو، کله چې صدیق الله اتل لوبډلې ته راغلی ده، د رحمت شاه پرفارمنس هغسې نه ده څنګه چې دی په 3م نمبر باندې لوبېدل او ورپسې حشمت لوبېږي. خصوصا د حشمت وروستۍ یوه ورځنۍ لوبې ته که وګورو چې په هغه کې سلیزه والېده، نو د هغه د لوبېدو چانسونه ډېر دي، هغه به لوبېږي. په 5م نمبر باندې به زه له درویش سره ځم. درویش چانسونه ډېر دي چې هغه په دغه نمبر باندې ولوبېږي. که څه هم په وروستیو کې په یو ورځنیو لوبو کې عظمت الله عمرزی په دغه پوزیشن ډېر ښه لوبېدلی ده، خو دا چې موږ په دغه لوبډله کې فینیشر نه لرو، نبیله موږ سره نشته یا بل څوک موږ دغسې دغه رول ته د فینیشنګ رول لپاره څوک نه دي ټاکلي، نو عظمت نه وروسته راشد خان به په لوبډله کې زه فکر کوم وي. دا چې په آیرلنډ کې کنډیشن یو څه سخت دی د بیټینګ لپاره ستونزمن وي، نو په دې خاطر باندې به هم زه ننګیال خروټی
نو وروسته موږ 2 فاست بالران لوبولی سو او بیا وروستی هغه به علامه محمد غضنفر وي. زه فکر کوم دغه 11 کسیزه لوبډله به هم موږ ته په بیټینګ کې هغه اوږدوالی راکړي، ډپت راکړي او هم به په بالینګ کې هغه اپشن یې موږ ته راکړي. له موږ سره به درې سپین اپشن موجود وي او له موږ سره به درې د فاست بالینګ اپشن موجود وي. د کرکټ سره پاتې کیږو. د افغانستان ورو توپ اچونکي راشد خان د انګلند سل توپیزو یا د سلو توپونو په سیالیو کې په یوه لوبه کې تېره شپه د دغو سیالیو په تاریخ کې 5م غوره بالینګ ریکارډ ثبت کړ. راشد خان د لندن سوپر جاینټس پر وړاندې یوازې د 11 منډو په بدل کې 15 کسه وسوځول. دا د سل توپیزو سیالیو په تاریخ کې یوازې 8م ځل و چې یو بالر پکې 15 لوبغاړي سوځوي. راشد خان د جوس بټلر، هنری کلاسن او څو نورو مهمو لوبغاړو په سوځولو سره خپلې لوبډلې ته لوی بری ور په برخه کړ. نو راشد خان تر تېرې ورځې همدلته په انګلند کې په سل توپیزه سیالیو کې بوخت و. دی به هم له ملي لوبډلې سره د یوځای کېدو په موخه آیرلنډ ته سفر کوي. له کرکټه ورځو فوټبال ته. په فوټبال بحثونه وروسته له هغه راپورته شو چې د فیفا مشر په یوه نوې طرحه کې اعلان وکړ چې د نړیوالو جامونو په ګډون په نورو مهمو سیالیو کې یوه برخه ونډه په خصوصي پانګوالو پلوري. د نړۍ لرو بر کې دې طرحې ته د سخت غبرګون له امله د فیفا مشر جیاني انفنټینو اړ شو چې دا پلان لغوه کړي او اعلان یې وکړ چې فوټبال کې د ښکیلو اړخونو یووالی ورته مهم دی او دا پلان به نور نه عملي کیږي. خو اوس په د فشارونه ډیر شوي دي او ګڼ اړخونه د ده له دندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. نورحال دې ریپورټ کې. تېره یوه اونۍ په فوټبال کې ځکه ډېره اوږده وه چې له جنجالونو، ګوتڅنډنو او پرېکړو ډکه وه. د تېرې اونۍ په سې شنبه د فیفا مشر جیاني انفانټینو د نړیوالو جامونو په ګډون د فوټبال په مهمو سیالیو کې د ونډو یوه برخه په خصوصي پانګوالو د پلور طرحه وړاندې کړه. وروسته له هغه چې دا طرحه له پراخ غبرګون سره مخ شوه، انفانټینو همدا نوی پلان لغوه کړ. خو ښایي د دې دندې ساتلو لپاره یې خواري ته اړتیا وي. د ټولو اړخونو د نظرونو له پوره اورېدو وروسته دا څرګنده سو چې دې پروسې داسې اختلافات رامنځته کړي چې د ملاتړ کچ ته له پام پرته نور د هغه موخې لپاره چې په پیل کې ټاکل شوی و په ګټه نه ده. زموږ موخه تل دا وه او تل به وي چې یووالی وساتو او پرمختګ وکړو. له همدې امله به نور دا طرحه د عملي کېدو وړ نه وي. انفانټینو د دې طرحې د اعلان پر مهال ویلي و که د فیفا ټولې 211 غړي ټولنې د خصوصي پانګونې له دې طرحې ملاتړ وکړي، نو هرې ټولنې ته به $40 میلیون ورکړل شي. دا طرحه په اصل کې یو وړاندیز دی، نه وروستۍ پریکړه. دا د فیفا د مشورتي او دیموکراتیک بهیر یوه برخه ده. دا یو فرصت نه دی، نه کوم لازمي اقدام. که چیرته تصویب شي نو کنټرول او مالکیت به له فیفا سره وي. فیفا په تیرو 10 کلونو کې د پراخو اداري اصلاحاتو، د پراختیایي پروګرامونو د پراخېدو او د سیالۍ د ډیروالي له لارې بدلون موندلی. اوس د فوټبال د سوداګریز اړخ پیاوړتیا د دې پرمختګ طبیعي بل پړاو دی. له همدې امله موږ باور لرو چې دا طرحه به د نړۍ په هر ګوټ کې د نارینه‌وو، ښځو او ځوانانو د فوټبال پټ ظرفیت روښانه او لا پیاوړی کړي. خو د انفانټینو دې طرحې جدي غبرګونونه راوپارول. په یو سمدستي ګام کې د اروپا د فوټبال ټولنو یا یوفا چې 55 غړي لري پریکړه وکړه که دا پلان عملی شي له نړیوالو جامونو سره به پریکون وکړي. دا له کرښې اوښتل دي چې د فوټبال د ادارې مسؤل بنسټونه باید هیڅ ترې وانه وړي. یوفا دا موضوع خورا جدي ګڼي. د فوټبال هویت او د ادارې واک د پیر او پلور وړ شتمني نه ده، په ځانګړي ډول په داسې حال کې چې روښانه نه وي چې د دې معاملې مالي ګټه به څوک ترلاسه کوي. موږ هیڅوک هم د فوټبال مالکان نه یو. فوټبال د فیفا ملکیت هم نه دی چې وی پلوري. له دې وروسته د فوټبال 2 نورو لویو کانفدراسیونونو هم د دې پلان مخالفت وکړ. کانکاکاف او د آسیا د فوټبال فدراسیون هم د دې طرحې د عملي کېدو په صورت کې له نړیوال جامه د پریکون ګواښ کړو. خو خبره تر حکومتونو هم ورسېدله. د بریتانیا لومړي وزیر انډي بارنم وویل جیاني انفانټینو د فیفا د مشرتابه لپاره وړ شخص نه دی. اوس سره له دې چې انفانټینو دا پلان لغوه کړی، خو ښکیل اړخونه د فیفا له مشرتابه د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په انفانټینو یې باور ختم شوی. د تمه لري چې راتلونکی مارچ میاشت په فیفا کانګرس کې د 4م ځل لپاره د فیفا د رئیس په توګه بیا وټاکل شي.
د انفنټینو له دندې د لرې کېدو په غوښتنو کې د انګلند د فوټبال ټولنه هم ورګډه شوې ده او دوی وایي چې هغه سپورټ کوي یا ملاتړ یې کوي د غوښتنو چې د انفنټینو نور له دندې لاس په سر شي. ورځو پاکستان ته په کراچۍ کې د بلوچستان اوسیدونکي نوي ځوانان د وشو لوبو ته روزي. د خپل وشو کلب راتلونکي ته اندېښمن دی. خپله د وشو او مارشل آرټ کلب روزونکی ګلاب شاه تمه لري چې د رزمي لوبو برخه کې به د سوداګرو ترڅنګ د دولت ملاتړ ډیر شي چې د په څیر د نور کلبونه له ځوړ حالت څخه را وژغوري. د دریو لسیزو په اوږدو کې داسې سلګونه زلمیان روزلي چې د سند ایالت ترڅنګ په ټول پاکستان کې لوبي یو لاسته راوړنې هم لري. خو اوس ویره لري چې که د وشو د سیمه ییزو کلبونو حالت ښه نشي له دې لوبې سره به د ځوانانو لیوالتیا ختمه شي. د کلب حال یې په دې ریپورټ کې ګورو. زما نوم ګلاب شاه دی اور زه دلته کلب چلوم ګلاب شاه اکیډمي په نوم باندې تقریبا 30 کاله پوره سوه. 20 مئی 1996 کې دا ما جوړ کړی. انسان دا غواړي چې زه یو کار کوم، یو شي کې محنت کوم، خپل وخت ورکوم، نو پکار دا دی چې هغه شی هم زما دپاره یو څه جوړ کې، زما نوم جوړ سي، زما لایف سي اور ما ته خلک وګوري، نور خلک دې کې انوالو سي. نو چې هغه کله زمونږ په دې حال کې وویني او زمونږ سیسټم وویني نو د دې څه د نوي لوبغاړو زړونه ماتېږي. زما نوم اظهر دی. زه په وشو کې ګیم کوم ګلاب شاه اکیډمي کې. ګلاب شاه زما استاد دی. دلته 3 کال نه راځم، محنت کوم د خپل ټو ټایم کلاس کوم. زما شوق فایټ سره دی او ډېر شوق مې دی. زه اتوار په چوټي اتوار په ورځ راځم او 5-6 غنټې زه لګاتار کوم او الحمدلله ما د کراچۍ 3 پیرا ګولډ میډل راوړ. 3 پیرا پوره صوبې کې ما 3 پیرا ګولډ میډل راوړ. 3 پیرا 3 واړې پوره سین کې دا اول نمبر راغلی ما. پښتانه خو ماشاءالله په دې شي کې ډېر مخکې دي کنه. اوس موږ په خپل هم دی په 2019 کې ما نېشنل کړی دی، په 2021 کې ما کړل دا میډل مې راوړل دي. دا 2021 نه ما راوړل دا نېشنل نه. دا اوس دا 2023 کې میډل راوړ، برونز میډل دی. د اولمپیک نه راوړ. اولمپیک نه میډل راوستل دا اسانه کار نه ولې په دې کې ډپارټمنټ اسانه. زموږ کلب کې الحمدلله نېشنل لیول کې هم کلاړان شته، انټرنیشنل لیول کې مشته، ایشین چمپیونشپ هم مشته. موږ کلب کې لکان موږ دا گیم نوم دی وشو ساندا فیشو، لیکن خلک سپورټ کوي ایم ایم اے لا اور کرکټ لا سپورټ کوي اور فوټبال لا سپورټ نه کوي، باکسینګ لا سپورټ نه کوي. وشو ساندا کم گیم دا رجسٹر دی، حالانکہ ان رجسٹر نه دی. دې گورنمنٹ هم مطلب اجازه ورکړي، لیکن زموږ گورنمنٹ موږ سپورټ نه راکوي. په دې سره مخ پرونه په همدې ځای پاتې رسېږي. تر بیا ښه وخت.